په خپل جیمیل کې پالتو ایمیلونه ختم کړئ. السلام علیکم، زه یم ستاسو ورور دلغه کریمین. په دغه ویډیو کې ستاسو درانه حضور ته حاضر یم. دوستانو زموږ نننۍ ویډیو څنګه کولی شو په خپل جیمیل کې پالتو ایمیل ختم کړو. یعنی موږ ته هر ډول ایمیل راځي د هر ډول سایت څخه، همدارنګه کوم ځای چې مثال خپل موږ ایمیل ورکړی اوسېږي نو ډول ډول موږ ته ایمیل لري. دا چې څنګه کېږي دوستانو مکمله طریقې ما سره په ویډیو کې وګورئ. له دې څخه مخکې زه په طریقې باندې شروع کوم. که چېرې تاسو زموږ چینل ته نوي راغلي یاست یا مو زموږ چینل نوي سبسکرایب کړی، زموږ چینل سره همدا اوس سبسکرایب کړئ، دا ویډیو سره لایک کړئ، مخکې شیر کړئ تر څو نور ملګري دوستان مو نه برخمن شي. نو دوستانو تاسو به راشئ خپل موبایل کې به جیمیل خلاص کړئ. کله چې جیمیل خلاص کړئ دوستانو هغې څخه وروسته به تاسو دلته راشئ، په دغه درې خطونو باندې به کلیک وکړئ. ګورئ دوستانو په دغه درې خطونو باندې کلیک کړئ. چې دې باندې کلیک وکړئ دوستانو هغې څخه وروسته به تاسو راشئ دلته لاندې به تاسو دې کې سیټینګ انتخاب کړئ. دوستانو کله چې سیټینګ انتخاب کړئ د هغې څخه وروسته به تاسو راشئ دلته ګورئ دغه جنرال سیټینګ په دغې باندې به کلیک وکړئ. کله چې دې باندې کلیک وکړئ دوستانو دا صفحه به دغسې پورته کړئ. د هغې څخه وروسته به تاسو دلته راشئ، دلته وګورئ دوستانو سوایپ اکشن په دغې باندې به تاسو کلیک کړئ. کله چې دې باندې کلیک وکړو دوستانو تاسو به راشئ دغه لومړنی به انتخاب کړئ. کله چې دې باندې کلیک وکړو دوستانو دلته به تاسو راشئ ډیلیټ به انتخاب کړئ. کله چې ډیلیټ انتخاب کړئ دا به رابشئ، همدارنګه په دې به هم دغسې کلیک وکړئ. تاسو دلته هم ډیلیټ انتخاب کړئ. کله چې ډیلیټ انتخاب کړئ د هغې څخه وروسته به تاسو راشئ دې کې به کله چې شاته شئ دوستانو دلته تاسو وګورئ تاسو خپل کولی شئ خپل ایمیل ډایرکټ سره اوس تاسو چې دغسې موف کوئ نو دا به ډیلیټېږي. مخکې تاسو موف کوئ دا به ټرش ته دوستانو دا به په صحیح ډول سره نه ډیلیټېده، نو اوس چې تاسو دا موف کوئ همدارنګه دوستانو دا به مکمل ډول سره ډیلیټېږي. نو دا و زموږ د نن ورځې ویډیو. هیله لرم چې ویډیو مو خوښه شوې اوسي. که چېرې تاسو زموږ چینل ته نوي راغلي یاست یا مو چینل نوي سبسکرایب کړی، زموږ چینل سره همدا اوس سبسکرایب کړئ، دا ویډیو سره لایک کړئ، مخکې شیر کړئ تر څو نور دوستان مو جناب برخمن شي.